ډاکټر محمد اشرف غني په یو غږیز پیغام کې ویلي په هېواد کې بشري وضعیت په جدي توګه د خرابېدو په حال کې دی او تر دې دمه یوازې بشري مرستو د بشري بحران مخه نیولې. په سلامونو مو ورکړی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوی سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ښاغلی غني د ملګرو ملتونو په اداره کې د ښځو د کار بندیز هم نیوکه کړې او دا یې په عملي توګه له ټولنیزو اقتصادي ژوند څخه د میرمنو د ایستلو بهیر یاد کړی دی. ښاغلی غني ویلي دا کړنې د ځانګړو محاسبو له مخې کېږي چې د نوموړي په وینا هېواد مطلق انزوا ته ولاړ شي. ښاغلی غني دغه څرګندونې په داسې حال کې کړې چې تر دې مهاله هېڅ یو هېواد د طالبانو د حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی او په ګڼو نړیوالو ناستو کې د افغانستان په استازولۍ څوکۍ نه وربلل کېږي. دا وروستیو کې د ملګرو ملتونو مرستیال مشرې ویلي په راتلونکو 2 اونیو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یو نړیوال غونډې د جوړولو تکل لري چې د طالبانو د رسمیت پېژندنې په تړاو به هم پکې خبرې وشي. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په خپله وینا کې د سولې خبرو یادونه هم کړې ده او ویلي دي موږ 4 کاله مخکې د باعزته سولې چوکاټ وړاندې کړ. که په هغه اساس له شرطونو پرته له ملي خبرې وشي وای او په ګډه د حکومت بڼه ټاکل شوې وای نن به دا مشکلات نه وای. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.